د جی بي ګرانو لیدونکو یو وارې بیا تاسو ته هرکلی وایم او دا خبري خپرونه تاسو ته د واشنګټن ډي سي څخه وړاندې کوم. نن د جمعې ورځ د جون د میاشتې 5مه نیټه ده او کال د 2020. ستاسو قربانۍ منظر شهید لومړی ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د کرونا وایرس څخه په نړۍ کې د مړو شمیر 3,91,000 ته رسیدلی دی او په امریکا کې 1,08,000 کسان د دغه وایرس څخه مړه شوي دي. له دغه وایرسه د اغیزمنو کسانو شمیر په ټولې نړۍ کې 6,658,000 څخه هم اوښتی دی او دا مهال پاکستان کې د کرونا وایرس څخه د ځپل شوو کسانو شمیره د 90,000 څخه اوښتې ده. بلې لوري ته د پاکستان د خزانې وزارت وایي چې کېدای شي د کرونا وبا له کبله 10,00,000 تنه بېروزګاره شي او بل لور ته نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په پاکستان فشار اچولی دی چې سرکاري کارکوونکو تنخواګانو زیاتول دې ودروي او په راتلونکي مالي بودیجې کې د خپلې خرچې هم کمې کړي. څه ټکي تاسو واورېدل، تاسو ته د خبرونو تفصیل وړاندې کوم. له کرونا وایرسه په نړۍ کې د مړو شمیر 3,91,000 په امریکا کې 1,80,000 ته ورسېده. له دغه وایرس څخه اغیزمنو کسانو شمیر په ټولې نړۍ کې 6,658,000 څخه هم اوښتی دی. پاکستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 90,602 ته ورسېده او له دغه وایرس څخه د مړو کسانو شمیر 808 څخه هم واوښت. د پاکستان د خزانې وزارت د جمعې په ورځ سېنټ ته په یو لیکلي جواب کې ویلي چې کېدای شي د کرونا وایرس په نتیجه کې د ټولبندیز یا لاکډاون له کبله په لومړی پړاو کې د هیواد 10,00,000 تنه بېروزګاره شي، خو اپوزیشن یا مخالفه ګوندونو دا شمیر تر دې څو چنده زیات ګڼلی دی. د خزانې وزارت وایي چې په دغو 3 میلیونه کسانو کې چې کېدای شي روزګارونه وبایلي، 10,00,000 د صنعت له څانګې سره تړلي دي چې په کارخانو او فیکټریانو کې کار کوي او 10,00,000 هغه دي چې په غیر صنعتي ځایونو کې کار کوي. د جمعې په ورځ د سېنټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د خزانې وزارت جواب رد کړی دی او ویلي دي چې په پاکستان کې تر کرونا وایرس مخکې لا 2 میلیونه لکه یعنی چې 2 میلیونه یا 10,00,000 خلک بېروزګاره شوي وو. د پښتونخوا عوامي ګوند سېنیټر عثمان خان کاکړ وایي چې له 10 تر 25,000 کسان خو له هغه پخوا لا بېروزګاره شوي وو چې کرونا وایرس پاکستان ته نه و ورغلی او اوس خو به تر 10,00,000 زیات خلک نور هم بېروزګاره کیږي او د غربت کچه به تر 50% هم زیاته شي، خو حکومت بیا هم په دې برخه کې غلط بیانیې ورکوي. دا د عثمان کاکړ خبرې وي او څرګندونې وي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت وایي چې سږ کال د بېروزګارۍ له کبله هم په ټکسونو راغونډولو کې له 900 نه تر 900 اربه روپیو پورې کمی راتلی شي. د خزانې وزارت د سېنټ غونډې ته په وړاندې کړي لیکلي جواب کې ویلي دي چې کرونا وبا له کبله په پاکستان کې د غریبۍ کچه تر 33.5% پورې زیاتېدی شي چې دا مهال 24.4% ده. بل ورته د پاکستان د شمیرنې اداره یا بیورو آف سټیټسټکس وایي چې په روان مالي کال 2019 په 11 میاشتو کې ملکی واردات او صادرات راکم شوي دي او اقتصاد پوهان وایي چې دې سره به د خلکو پر روزګارونو او ملکی اقتصاد بد اغیز پریوزي. پوهان وایي چې دا به نه یوازې بېروزګارۍ زیاته کړي بلکې د خام مال د کمي له کبله به د غیر ملکي ضرب مبادله یوه لویه برخه به د تیار سیزونو په اخیستو هم خرڅ کیږي او کارخانې به هم نوي نوکرۍ ورکول ډیر راکم کړي. بل ورته نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF پاکستان باندې فشار اچولی دی چې د سرکاري کارکوونکو تنخواګانې زیاتول دي ودروي او په راتلونکي مالي بودیجې کې د خپلې خرچې ډېرې کمې کړي او د پاکستان حکومت سیاسي مخالفه ګوند مسلم لیگ نون تور لګولی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن پارټیو مشرانو د نیولو لپاره د احتساب قامي ادارې NEB چیرمن جسټس ریټایرډ جاوید اقبال بلیک میل کوي
او دا مهال زو د افغانستان ولوري ته چې افغانستان د عامه روغتیا وزارت وايي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې 915 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي. روغتیا وزارت نن د جمعې په ورځ د جون په 15 نیټه ویلي دي چې په دې نوو پیښو سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 18969 څخه هم لوړ شوی دی. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیره یوه شپه ورځ کې د کورونا وایرس 1570 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي دي چې په هغې کې 915 مثبت راغلي دي. او دا مهال هم د افغانستان په اړوند یو بل راپور یا خبر چې په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه وایي چې په کندهار او فراه ولایتونو کې په وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګیت د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا بریدونه نن او تیره شپه ترسره شوي دي. هغه لیکلي چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په فراه ولایت کې تیره شپه د طالبانو په هغې 25 کسیزې ډلې چې پر افغان ځواکونو د بریدونو تابع یا پلان لره هوایي بریدونه کړي دي. له غرمې وروسته امریکایي ځواکونو په هغو وسلواله طالبانو یې هم هوایي بریدونه کړي دي چې په کندهار کې یې افغان پولیسو په پوستو بریدونه کړي وو. د لا معلومات نشته چې په دغو هوایي بریدونو کې څومره وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په فبرورۍ میاشت کې د سولې تر تړون وروسته اوس تمه ده چې په نږدې وخت کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ پیل شي. خو دا نه ده څرګنده چې په دغو مذاکراتو کې به له دواړو غاړو ښځو ته ونډه ورکړل شي او که نه. د نړۍ اتو پرمختللو هیوادونو او یورپي اتحاد افغان حکومت او طالبان هڅولي چې وایي په راتلونکو بین الافغاني خبرو کې دې د ښځو ګډون باوري کړي. بلې لوري ته په داسې حال کې چې د امریکا په واشنګټن ډي سي او نورو ښارونو کې د شپې له 8 بجو وروسته په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. زرګونو کسانو په بیلابیلو ښارونو کې بیا هم مظاهرې کړي دي. دا مظاهرې د یو تورپوستي امریکایي جورج فلوید د وژلو د غندنې او د هغه په قتل د تورنو پولیس افسرانو د محاکمې لپاره کیږي. څو ورځې مخکې یو پولیس افسر د جعلي پیسو د کارولو په تور د جورج فلوید له نیولو وروسته د هغه پر ستوني پښه کېښودله او له پیښې وروسته په روغتون کې ډاکټرانو وویل چې هغه مړ شوی دی. دغې پیښې اوس په ټولې امریکا کې د قهر او غوسې مظاهرې راپارولې دي. په واشنګټن ډي سي کې د جمعې په شپه سلګونو کسانو مظاهرې وکړې او دلته د شپې له 8 وروسته ګرځبندیز دی. خو مظاهرچیان تر ناوخته د سپینې ماڼۍ شاوخوا راټول شوي وو. دا و ننني خبرونه او وروستي تفصیلات چې تاسو سره مې شریک کړله. بیا هم ستاسو د ملتیا څخه مننه کوم چې زموږ سره په دغه خپرونې کې مل یاست.